قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتا د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. سورة بقرة او يوسلو اتنويم آيات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حج الله رب العزت داسي او عبادت د خپلو بندګانو لپاره پیدا کړی دی چې هم د انسانانو څخه مال مصرفیږي او هم بندگان پدې کې بدني ستړیا ګالي. ځکه نو که انسان په ډیر ښه نیت او اخلاص سره په حج کې پیسې مصرف کړي او په ډیر ښه دلچسپي او د زړه په غوښتنې سره خپل ستړیا وګالي، نو الله رب العزت به د دې دنیا تکلیفونه هم ورته هوسا کړي او آخرت کې به الله رب العزت د ده څخه ټول هغه تکلیفونه چې الله رب العزت یې وده تور کوي د نیک او مقبول حج په خاطر به یې ځینې لرې کړي. ځکه نو زموږ علمای کرام په کتابو کې دا خبرې لیکي چې تاسو که حج ته ځئ په حج کې باید ستاسو نیت او اخلاص دا دواړه مهم رکنونه ځای پر ځای وي. نیت باید یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وي او اخلاص هم وي. هر کار چې تاسو په حج کې کوئ خیر کار وي، په دې نیت به یې کوئ او په دا اراده به یې کوئ او دا حساب به در سره وي چې الله رب العزت ما ویني زه څنګه عبادت باید وکړم. نو دا چې حج دومره عظیم او لوی عبادت دی، نو الله رب العزت انسانان په دا عبادت کې وار وار ودې ته متوجه کوي، څو ځله ودې ته متوجه کوي چې تاسو د حج ارکان سي ادا کړئ. د حج رکنونه چې پر تاسو باندې لازم دي احرام دی، طواف دی، سعی بین الصفا والمروه ده، د صفا او د مروه ترمنځ منډې او ځغستا ده، دا تاسو باید په ښه طریقه باندې ادا کړئ. خو الله رب العزت د هغو انسانانو هم په حج کې خیال ساتل دی، کم انسانان چې توشه نه لري او خرچه برداشتولی نشي، هغو ته الله رب العزت په حج کې یا د حج په موسم کې د تجارت کولو اجازه ورکړې ده. الله رب العزت په دغه 198 آیات کې دا خبره راته فرمایي: لیس نسته علیکم پر تاسو باندې جناح هیڅ ګناه ان تبتغوا چې تاسو تلاش کړئ ویې غواړئ فضلا رزق من ربکم ستاسو د رب له طرفه. د جاهلیت په دور کې یا د جاهلیت په زمانه کې 3 بازارونه وه په مکه مکرمه کې به لګېدله، انسانانو به سوداوې کولې. یو بازار د عکازه په نامه و، بل بازار د مجنه په نامه و، بل بازار د ذوالمجاز په نامه و. د میانۍ میاشت چې به شروع سوه اوله ورځ به یې وه، نو د عکازه بازار به ولګېدی، انسانانو به خرید او فروخت کوئ، شان به یې رانیوله، تبادلې به کېدلې، بائع او مشتری به په دې بازار کې حاضر وه او مبیعه و هغه شی چې سودا باندې کیږي هغه په دې بازار کې حاضر وو. هر څنګه چې به د جاهلیت په دور کې دستور او رواج و د شي د رانیول کېدلو او خرڅولو، پر هغه طریقه په دغه بازار کې تجارت او کاروبار کېدی. 6 ورځې د عکازه بازار لګېدی او دا جریان درلودی د میانۍ د میاشتې د 20 تاریخه پورې. د 20 تاریخ څخه بیا تر 30 تاریخه پورې چې د میانۍ میاشت پوره باید خلاصه سي او پرسي، د مجنه په نامه باندې بازار لګېدی. هلته بیا نور رقم خرید او فروخت، شراء او بیع کېدله، رانیول او خرڅېدل رواج د دوی په زمانه کې چې څنګه وو هغسې کېدی. د لوی اختر د میاشتې د اولې ورځې څخه بیا د ذوالمجاز په نامه باندې بازار لګېدی. د لوی اختر د میاشتې د 8 تاریخه پورې چې د حج مراسم هم د دغې ورځې څخه شروع کیږي، دا 8 ورځې به دغه بازار و، په دې کې به انسانانو خپل د ضرورت شیان رانیوله، نورو انسانانو به یې خرڅوله. الله رب العزت دغه آیاتونه کم وخت نازلوي؟ هغه وخت یې نازلوي چې کله اسلام رالی، الله رب العزت مکه مکرمه کې اسلام خپور کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام د نشرولو لپاره یو ذریعه او سبب سو. نو کسانو دغه خرید او فروخت د حج په موسم کې ناروا بلی او صحابه کرامو د دې څخه اجتناب کوي
الله رب العزت آیاتونه نازل کړل. لیس نسته علیکم پر تاسو باندې جناح هیڅ ګناه ان تبتغوا چې تاسو تلاش کوي وغواړئ وی ګټي فضلا رزق من ربکم تاسو در رب له طرفه تاسو خرید و فروخت کولای شئ تاسو شان خرڅولای شئ نور کسان تاسو څخه رانیولای شئ په دې کې تاوان نشته ګناه نشته هیڅ باک نشته. اوس نو دا مسله به روښانه کو چې زموږ په حنفي مذهب کې دا کار څنګه دی په څومره اندازه باندې دی. د قرآن د الفاظ څخه خدا مطلقاً معلومیږي چې تاسو تلاش کولای شئ رزق ګټلی شئ تجارت کولای شئ د دې ځای څخه اجناس در سره وړلی شئ د هغه ځای څخه یې راوړلی شئ د دې ځای څخه چې مو یوړل هلته یې خرڅ کړئ د هغه ځای څخه مو چې د ضرورت سره سم اجناس راوارد کړل دلته مو خپل وطن و مملکت ته راوړل په نورو انسانانو یې خرڅولی شئ. نو آیا داسې عام خرید و فروخت به وي عام تجارت به وي او که څنګه؟ یوه خبره په دې کې ملحوظ ده چې انسانان باید په ټینګه باندې ورته متوجه شي چې د حج مراسم د تجارت په خاطر باندې د انسان څخه کمزوري یا پاتې نشي. که د انسان څخه د حج مراسم پاتې کېدله عرفات ته پرسي وخت نه تللی د عرفات د ورځې یا وقوف عرفات د عرفات په میدان کې درېدل ورڅخه کمزوري کېدله دغسې تجارت نو بیا صحیح نه بلل کېږي. د حج هغه اصلي فرائض واجبات د انسان څخه پاتې سي دغسې تجارت بیا شریعت نه خوښوي. یو تفسیر کې دا خبره لیکل سوې وایي یو چا ته خلکو وویله تجارت یې کوئ چې ستا حج نه دی سوی غالبا حضرت علی رضی الله عنه وو. نو پوښتنه ځینې وکړله چې دا کسان ما ته وایي چې ستا حج صحیح سوی نه دی. حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایي چې تا عرفات وکئ تا احرام تړلی وو ته مینا ته ولاړلې تا جمره کبرا شیطانان وویشتله دی دا جوابونه ورکوي وایي و دا ټوله کارونه ما وکړله. نو بیا ورته وویله چې پروا نه کوي ستا حج صحیح سوی دی چې دا کارونه تا کړي وي. بیا دا ورته وفرمایل چې دغسې یو پوښتنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه هم سوې وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنه کوي حتی تر هغه وخته پورې چې دغه آیاتونه نازل سوله. نو تجارت په حج کې پروا نه کوي. مګر و یو شی باید تاسو خیال وساتئ کم کسان چې تجارت ته ضرورت نه لري هغه دې نه کوي. کم کسان چې بیا فقیران او غریبان دي هغه که د ځان سره یو څه یوسي د هغې خوا څخه یو څه راوړي د دغو کسان لپاره مشکل نشته. زه دا نه وایم هغه کسان چې پیسې لري هغه یې نو نسي کولی یا د هغو لپاره هم صحیح خبره ده چې وکړي مګر چې پیسې لري نو څه ضرورت دی نور هر څه ضرورتونه یې پوره دي نو څه ضرورت دی د تجارت کولو د بزنس کولو د دغو کسان لپاره به ښه وي چې غریبان او مسکینان وي تر څو دی حالت هم خرچه سي پوره کړي او دلته چې راځي هم د پوره خرچې سره راسي. فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله نو چې کله تاسو راښکته سئ من عرفات د عرفات څخه فاذكروا الله نو تاسو یادوئ الله رب العزت عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره. مشعر حرام دا په مزدلفه کې هغه ځای دی چې قرآن کریم یادوي مسجد مشعر حرام یا مشعر حرام نوم دی. هلته مسجد جوړ دی هلته الله رب العزت انسانانو ته امر کوي چې تاسو د مشعر حرام سره د الله رب العزت ذکر کوئ. په مزدلفه کې دا ځای دی. کله چې د مینا څخه انسانان عرفات ته ولاړل عرفات میدان کې ودرېدل دعا یې وکړلې زارۍ یې وکړلې دغه ځای څخه مزدلفې ته را روان سوله. نو بیا مشعر حرام سره پرون دا خبره ما درته وکړله چې انسانان باید آرام وکړي هلته ټیک وکړي هلته واوسېږي دلته د الله رب العزت ذکر وکړي. بیا نو داسې خبرې ونه کړي لکه پرون چې مې درته وویله ځینې کسان به را روان و پر پښو باندې د عرفات د میدان څخه نو بنډار به یې اچولی و. ځینې ځوانان راځي کمزوري او اجاڼیانې چې ورسره وي کمزوري سپینږیري چې ورسره وي افراد ناجوړه خلک چې ورسره وي بیا په موټرانو کې راځي. خو ځینې ځوانان برجسته کسان چې وي هغه پر پښو باندې را روان سي. په دې وختو کې مجلس هغه وي چې د غیبتو څخه ډک وي. دا یو مقدسه لار ده یو ښه سفر دی او ډیر بهترینه لار ده. په دې وخت کې باید انسان را روان سي پر پښو باندې د الله رب العزت په ذکر باندې اخته وي. څومره خوند کوي چې لا اله الا الله انسان هلته تکراروي لا حول ولا قوة الا بالله تکراروي او د قیامت میدان ورپه یادېږي. دا انسانان روان دي پر چا خولې راتویږي. دلته د مصر شایسته انسانان چې د یوسف علیه السلام شایست پکې پاته دی د هغو پروام الله رب العزت نه کوي پر دې لار به روان وي. او دلته بیا د حبشې انسانان چې د حضرت بلال رضی الله عنه توروالی پکې پاته دی او خوند هم پکې کې دی به دا توروالی کې هم الله رب العزت پروا نه کوي. دا انسانان ټوله د مزدلفې ته روان دي او حج واجبه منظره ده یو عجیبه میدان دی. هلته د دنیا شایسته انسانان د دنیا بدرنګ انسانان به ته وینې چې د سړک پر درې ګزي باندې پراته دي. په مینا کې د شپه ورځ
که هغه د دنیا ښایسته انسان پر دې ځای تېروي نو د دنیا بدرنګه انسان هم بغل ته پروت دی او دا شپه تېروي. دغسې یو عبادت ښه خوند کوي. داسې یو عبادت نه لکه په نورو دینو کې چې وي چې سیټ او سرمایه‌داره او ثروتمن انسان دولتمن انسان ورلی پاپ ورلی هلته نو د ده احترام ستا او که غریب ورلی نو هغه ډوډۍ لا بدخونده سي. زموږ په افغانانو کې هم ځینې کمزوري ورځ تر ابلې مخ په زیاتېدو دي. د دې کمزوري اصلاح کول پکار دي. ډوډۍ کې غریبان نه یې، ټوله چې وینې هغه کسان دي چې د مجلس څخه انسان متاثره کیږي. ځکه خرڅه سوله، موټر میرانې وي، کاروبار څنګه سو، زنګ ورته روان دی، کنټینر درلی، د دوبۍ څخه وکیل روان دی، ټوله دا شان وي چې شاوخوا ګورې غریب یې نه، مسکین یې. تاسو حتما په خپلو ډوډۍ کې غریبان در سره کښېنوئ. ولې حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت تاسو ته د خپلو کوچنیانو او خپلو ضعیفانو په خاطر ډوډۍ درکوي. ستاسو ضعیفان، ستاسو بچان، ستاسو د اولادو په خاطر باندې که زموږ میلمستیا وي د دغو انسانانو څخه خالص هغه به بېبرکته ډوډۍ وي. نو خبره مې دا درته کوله چې الله رب العزت دا فرمایي چې تاسو د مشر حرام سره د الله ذکر کوئ. نو دلته په زرهاو لکهاو انسانان روان دي چې په هر رقم پوست باندې دي، په هر رقم رنګ باندې دي، په هر رقم لباس کې چې دي، هر څه لري یا نه لري. الله رب العزت ټول انسانیت ته دا خطاب کوي، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله رب العزت چې زموږ او ستاسو په وارو وارو نصیب وکړي. امام ابو حنیفه رحم الله تعالی خو پر الله باندې هم ځکه ګران و چې په صحیح سند باندې په صحیح روایت باندې دا خبره ثابته ده 55 کاله مسلسل حج کړی دی. 55 کاله مسلسل حج کړی دی. مشتبه استادان ویل چې الله رب العزت د هغو انسانانو سره محبت کوي چې الله رب العزت په ټوله نړۍ کې و خپل خوشترین ځای ته بیایي چې هغه مکه معظمه ده. تاسو چې دا اوس چې سروې سوې ده د مځکې هغه اصلي سنټر مرکزي نقطه هغه نقطه ده چې کعبه شریفه پر جوړه ده او د ټولې مځکې پر مخ باندې تر ټولو محبوب ځای هغه د الله رب العزت بیته ده او کعبه ده، دغه کوټه ده چې جوړه ده. دې ته که انسان ورلی نو الله رب العزت باندې به ګران وي او الله رب العزت به انسانان ورولي. او کم انسانان چې الله ورغوښتي وي هغه د ابراهیم علیه السلام دعا به اوریدلې وي، قبل سوی وي د هغه انسان په باره کې چې حج ته نصیب وسی. کوشش باید هر انسان وکړي، مګر و حج برای حج نه وي، حج برای اصلاح وي، باطنی اصلاح و ظاهری اصلاح راسي. واذکروه او تاسو الله رب العزت یادوي کما هداکم لکه تاسو ته چې لاره درښودلې وه. څنګه چې الله رب العزت تاسو پر هدایت باندې راوستلی یاست دغسې د الله رب العزت ذکر وکړئ. تاسو په څه پیدلاست؟ صحابه کرامو ته خبره ده وان کنتم من قبله، او بشک تاسو واست دغه هدایت تر مخه من الضالین د گمراهانو څخه واست. دا خو د نبی د سعی او د کوشش او د محنت نتیجه و چې الله رب العزت په مکه کې انقلاب راوستی. مدینه ښایسته سوله، کلی کلی په اسلام باندې مشرف کېدله. د نبی خواري او کوشش وو، د نبی محنت و جهد وو او د نبی نستړی کېدونکې مبارزه وه چې انسانان په اسلام باندې مشرف کړله. هغه چې الله رب العزت ورته وفرمیل واذکروه کما هداکم، او تاسو د الله یاد تازه ساتئ. الله در یادوي لکه تاسو ته چې لار درښودلې ده، که څه هم تاسو د دې تر مخه د هغو انسانانو څخه واست چې هغه ګمراهان وه. اوس صحابه کرام خو د جاهلیت په زمانه کې رالوی سوي وه، د شرابو سره عادي انسانان وه او د زنا سره عادي انسانان وه، د غلا سره عادي انسانان وه. خو کله چې الله رب العزت د نبی صحبت ور نصیب کړي، الله رب العزت د دوی ټوله ګناهونه ور معاف کړله. الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام ټوله هغه ګناهونه نړوي چې د اسلام تر مخه سوي دي. علما فرمایي وایي توبه هم ټوله هغه ګناهونه د منځه وړي کم ګناهونه چې انسان مخکې کړي وي. خو توبه به برای توبه نه وي، توبه به داسې وي چې د انسان د مغفرت سبب وګرځي او د بخشش سبب یې وګرځوي. نو الله رب العزت موږ ته زما ورونه هدایت کړی دی. پر دې باندې تاسو به حتما الحمدلله د زړه د اخلاص وایست الله موږ ته هدایت وکړي. الله د مولانا شاه ولی الله صاحب رحمه الله تعالی محدث دهلوي چې اسیا ته د حدیثو ذخیره راوړې ده او انسانان په حدیثو پوه کړله. هغه وایي د الله په عظیمو نعمتو کې یو نعمت دا دی چې الله رب العزت موږ او تاسو په انسانانو کې پیدا کړلو. بل نعمت د الله رب العزت لوی نعمت دا دی چې الله رب العزت مسلمانان پیدا کړلو. بل عظیم نعمت دا دی چې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړلو. د دې درو نعمتو که موږ په ټوله ژوند کې شکر ادا کول وغواړو نشو کښلی. اوس نو سترګه، غاښ، غوږ، زړه، پښتورګي،
د انسان باطنی نظام سیستم، د انسان د ظاهري نظام او سیستم په دې ککرۍ کې ماغزه پراته دي، دانو سره پیچل سوي دي. او د دې چې کله اندازه ساينسدانان شي دا ډیر چې کله په د کیلومتر په اندازه باندې وي، د متر په ذریعہ معلومیږي، یا د سانتي او د انچ په ذریعہ چې معلومیږي، دا ډیر یو اندازه او یو فاصله پیدا کوي. الله رب العزت دا نعمتونه دا کړله، نو د الله نعمتونه خو بیخي انسان شمارلی نشي. خدا درې هغه نعمتونه دي چې الله انسانان پیدا کړلو، مسلمانان یې پیدا کړلو او د نبی په امت کې پیدا کړلو. نو چې الله هدایت راته کړی دی، اوس په خپل لاس باندې دا هدایت د لاس ورکوو، دا به نو د هغو انسانانو کار وي چې هغه د پوهې او د هوښیارۍ څخه کار نه اخلي. ثم افیض من حیث افاض الناس، وروسته راکښته سي من حیث د هغه ځای څخه افاض الناس چې خلک راکښته کیږي. واستغفر الله، او د الله رب العزت څخه د بخښنې طلب کوي. څنګه د هغه ځای څخه چې انسانان راکښته کیږي تاسو هم راکښته سئ. ثم افیض، نو وروسته راسئ د هغه ځای څخه افاض الناس چې خلک راځي، دا بله ترجمه ده. واستغفر الله، او د الله رب العزت د بخښنې طلب کوي، الله په الله باندې خپل ګناهونه معاف کوي، زارۍ ورته وکړي. قریشو دا عادت درلودی، عرفات ته نه تلله، والعرفات د حرم د حدودو څخه وتلې منطقه ده. په مزدلفه کې به ناست وه، او بیا به یې څه ویله؟ ولنحن سکان حرمه، موږ د کعبې شریفې د حرم باشندگان یو، اوسېدونکي یو، موږ ته عزت راکول سوی دی، موږ قریش یو، موږ عرفات ته نه ځو. بس په دې ځای کې به ناست. کله چې عرفات ته به انسانان ولاړه، د هغې خوا څخه چې به پر قریشو راله، باره به ورسره ملګري سوله، شیطانان به ویشتل. الله رب العزت چې اسلام راوستی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج کوي، هغه عرفات ته ولاړی. د قریشو هم دا فکر و چې نبی خو قریشي دی، نبی خو نه ځي عرفات ته، قریشي خو دی، زموږ سره د تربلګوي کوي خامخا، دا قومیت را سره پالي خامخا، عرفات ته نه ځي، په مزدلفه کې را سره پاتېږي. کله چې نبی ولیدی چې قریشو تیر سو در مزدلفې، تر مینا تیر سو، مینا ته ولاړی، عرفات ته ولاړی، دی خوا پر مزدلفه رالی، باره یې نو زړه ته ولوېدل چې دغه تربور سي چله زموږ سره نه کوي، زموږ به خامخا دی مخالف جوړېږي. هغه چې داستانونه بیا تاسو په سیرت کې هم اورېدلی سي او هم یې لوستلی سي. نو دوی به پر دې ځای ناست وه. الله رب العزت دا ورته وفرمایل ثم افیضو، وروسته تاسو راسئ من حیث د هغه ځای څخه افاض الناس چې خلک راځي او راکښته سوي دي، یعنې عرفات ته ولاړ سي، د عرفات څخه پر مزدلفه باندې راکښته سي. لوړه و ژوره ده، تقریبا څه کښته ده مزدلفه. واستغفر الله، او د الله رب العزت څخه د بخښنې طلب کوي. ان الله، بشک الله رب العزت غفور بخښونکی دی، رحیم مهربانه دی. فاذا قضیتم، نو چې کله تاسو پوره کړئ مناسککم، ستاسو د حج کارونه، فاذکروا الله، نو تاسو الله یادوئ، کذکرکم، لکه ستاسو یادول، آباءکم، ستاسو د پلرو، او اشد ذکرا، یا تر دې هم زیات الله رب العزت یادوئ. علامه صابوني صاحب رحمه الله تعالی صفت تفاسیر کې لیکلي دي، وایي چې قریش به حج وکړي، په مینا کې به د غره او د دغه مسجد تر مابینځ کښېنستله، مسجد خیف تر مابینځ به کښېنستله، او بیا به یې باره د خپلو پلرو یادونه تازه کوله، نیکهګانو یادونه به یې تازه کوله، اشعار به یې سره ویله، هغه د جاهلیت د زمانې پلانکي دونه وینې توی کړي دي، پلانکي داسې کړي دي، پلانکي ساقي و، پلانه یې داسې کړې ده، دا غلط شانې ویله. حج چې به یې تمام کړي، نو الله رب العزت دا ورته وفرمایل چې تاسو د حج کارونه پوره کړل، فاذا قضیتم مناسککم، نو چې کله تاسو پوره کړل د حج کارونه، ستاسو حج تمام سو، فاذکروا الله، نو اوس د پلرو ذکر پرېږدئ، اوس د نیکهګانو ذکر پرېږدئ، اوس یوازې د الله رب العزت ذات د دې لایق دی چې تاسو د الله رب العزت یاد وکئ او ذکر یې وکئ. فاذکروا الله، نو د الله رب العزت یاد کوئ، ذکر یې کوئ، کذکرکم، لکه ستاسو د ذکر په شان، لکه ستاسو د یاد په شان، آباءکم، چې تاسو خپل پلرونه یادوله، څومره صفتونه مو کوله، او اشد ذکرا، یا تر خپلو پلرونو تر یاد د الله رب العزت یاد ډېر زیات کوئ. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نو د خلکو څخه من داسې څوک هم ستا یقولو چې وایي ربنا ای زموږ ربه، آتنا مشتراکې فی الدنیا، په دنیا کې، وما له، او د ده لپاره نه وي، فی الاخرة، په آخرت کې، من خلاق، هیڅ حصه نه وي، هیڅ برخه نه وي. ځینې انسانان په خپلو دعاګانو کې، په خپلو ذکرو کې صرف د دنیا لپاره دعاوې کوي، نور د آخرت لپاره هیڅ سرمایه یا هیڅ دعا نه کوي، او نه د آخرت لپاره، د توشې لپاره دعا غواړي. الله رب العزت دا فرمایي که انسان هر وخت د حج په موسم کې یا بېله حجه د دنیا په باره کې دعا غواړي چې الهي په دې دنیا کې دا راکې او دا راکې، موټر راکې، سرای راکې، ښځه راکې،
نور د آخرت څخه دی په غفلت کې وي، لکه زموږ او ستاسو چې همیشه دا تجربه ده د ځینو انسانانو په باره کې آخرت یې هیر وي، پیسې مې ډېرې سي او داسې وسي او داسې وسي. الله فرمایي چې د دغو انسانانو لپاره د آخرت په ورځ باندې هیڅ حصه نشته. قریشو به داسې دعاوې کولې، ول د پلار او د نیکه پیاله مې غټه وه او پیمانه غټه وه، پیسې ډېرې پکښې ځایېدلې، شان ډېر پکښې ځایېدله، ما ته هم په هغه اندازه باندې په هغه پیمانه باندې په هغه پیاله باندې دومره پیسې راکړه، دا راکړه دا راکړه. الله به فرمایل چې د هغو انسانانو لپاره چې د دې دنیا کې د خپل ځان لپاره د دنیا طلب کوي په آخرت کې حصه نه ورسېږي. نو زموږ د مسلمانانو یوه خوبي زما ورونو الحمدلله دا ده چې موږ او تاسو د دې دنیا لپاره هم دعا کوو، خو په خاطر د دې چې آخرت مو پسم سي او آخرت دپاره به حتما دعا کوو. داسې یو کار به کوو چې زموږ او ستاسو په آخرت کې د نجات او د حفاظت ذریعه وګرځي. ومنهم او د انسانانو څخه من داسې څوک هم ستا یقولو چې وایي ربنا ای زموږ ربه آتنا راکې فی الدنیا په دنیا کې حسنة نیکي وفي الآخرة او په آخرت کې حسنة نیکي وقنا او موږ وساتي عذاب النار د اور د عذاب څخه موږ وساتي. الله څه فرمایي؟ اولئک د دغه کسان لهم د دوی لپاره نصیب حصه ده مما کسبو، د دوی د کارونو څخه چې کم کارونه یې کړي وه، په خپل لاس یې کم کارونه کړي وه، الله رب العزت دغو انسانانو ته د خپلو اعمالو بدله ورکوي او حساب ورکوي. والله الله رب العزت سریع الحساب، ډېر ژر حساب کوونکی دی. الله رب العزت به زما او ستا سره هم ډېر ژر حساب کوي. په دې معمولي دنیا به نه خطاوځو، حتما به کوشش کوو زموږ ځوانان او سپین ږیري د هرې طبقې انسانان مکلف دي چې خپل آخرت سم کړي او د آخرت لپاره یو څه کوشش وکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. په لمانځه کې دغه دعا سنت ده، په لمانځه کې دغه دعا ویل سنت ده، خو دا هغه دعا د زما ورونو چې د دنیا او د آخرت ټوله حسنات او نیکۍ په دې کې راځي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، په دې دنیا کې حسنه راکې. مفسرین فرمایي وای نیکی راکې حسنتن، هر نیکی چې د انسان په دماغ کې هر وخت ورګرځي هغه د حسنتن په تفسیر کې نیکی پرته ده. وفي الآخرة حسنة، د انسان په دماغ کې چې د قیامت په ورځ هر نیکی یا اوس په دې دنیا کې هر نیکی ورګرځي د حسنتن په تفسیر کې هغه نیکی پرته ده. وقنا عذاب النار. نو تر ټولو مهمه دعا زما ورونو دغه ده، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا ډېره ډېره کوي، هېڅ وخت یې زما ورونو مه پرېږدئ. کشنیانو ته یې په یاد کړئ، خپلو اولادو ته یې په یاد کړئ، اشنایانو ته یې په یاد کړئ. ډېره اسانه دعا ده او کوشش وکړئ چې په الفاظو مو هم صحیح په یاد سي او ویې وایاست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي پوښتنې ته راغلی، الله دې په موږ کې د عادت پیدا کړي چې د خپلو مریضانو او ناجوړو انسانانو پوښتنو ته ورسو. د عادت یې الله په موږ کې پیدا کړي. که ناجوړې سي انسانان زموږ پوښتنې ته نه راغلي موږ نه ورځو، پلانکی نه دې راغلی نه غواړي راځه، ولې دی زما پوښتنې ته نه راغلی. اوس دا رویه سي نه ده. هر څوک چې ستا سره صله رحمي نه کوي تی ورسره کوه. سل من قطعک، هر چا چې ستا سره صله رحمي پرې کړل تی ورسره وپاله. د دې عواقب د دې نتایج بیا ډېر خوندور او زبردست. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي یوه پوښتنې ته راغلی، هغه وایي داسې د تکلیفو څخه داسې کوچنی راغلی و لکه هغه د چغوکي چیچی نه وي، داسې ډېر ډنګر سوی و. مثال داسې دی په حدیث کې، ډېر عاجزه سوی و، ډېر کمزوري سوی و، د وس او توان هېڅ شي دا نه و، داسې کمزوري سوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ته د الله رب العزت څخه دعا نه غواړې؟ دی ورته وایي، د صحابي ورته فرمایي وایي ما الله رب العزت ته دا دعا وکړل چې الهي د آخرت چې څومره سزا ده ماته په دې دنیا کې راکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تا په د خپل دعا کې دا نه ویله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، دا دې نه ویله؟ نو بیا وایي هغه صحابي دا دعا شروع کړل، الله رب العزت شفا ورکړله. دغه دعا داسې ده چې انسان به په دې دنیا کې وایي، آخرت کې به هم دغه انسان شادی وي، په دې دنیا کې به حسنات د په عمل نامه کې جمع کیږي. په دې حدیث کې خو نو زموږ او ستاسو محدثین ډېرې خبرې کوي چې کمی خبرې د حدیث څخه ثابتېږي. یوه خبره چې د موقع سره مناسبه ده هغه دا ده، تاسو داسې خواست مه کوئ چې الهي ماته سزا راکړي، آخرت کې دا تکلیفونه به ډېر وي، الهي د آخرت سزا اوس راکړي. داسې خوشتنه او داسې خواست به د الله رب العزت څخه هیڅ انسان او مسلمان نه کوي، بلکې دا دعا بهترینه دعا ده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. واذكروا الله او تاسو یاد کړئ الله رب العزت فی ایام معدودات، په شمارل سوو ورځو کې. د دغه آیات څخه
شمارل سوي ورځې چې الله رب العزت یاد کړلې دا کومې ورځې دي؟ وایي دا د لوی اختر هغه 3 ورځې دي چې ایام التشریق ورته ویل کیږي. د تشریق تکبیرونه نه دي چې د لوی اختر د ورځې تر مخه د عرفات د ورځې د سهار څخه شروع کیږي، بیا د لوی اختر د 3مې ورځې تر مازګره پورې چې تقریبا 23 لمونځونه کیږي. په دې کې چې ویل کیږي دغه شمارل سوي ورځې دغه ورځې بولي. بدایع الصنایع کې هم دا خبر لیکل سوی ده، علامه جساس صاحب هم دا خبر لیکل ده، او نور علماء کرام مفسرین هم دا خبر لیکل ده چې شمارل سوي ورځې مراد ورڅخه هغه ورځې دي چې د لوی اختر ورځې دي، 4 ورځې دي او تکبیرات تشریق ویل کیږي. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. اوس نو یوه خبره زما ورونه، یوه مسله دغه آیات دی بلا درس بسوم. یوه مسله خدای ست چې کله انسان د اختر په ورځ باندې شیطانان وویشتله، نو دا شپه سنت طریقه ده چې په مینا کې وکړي، او د دویمه شپه چې سبا د لوی اختر 2مه ورځ سي، د لوی اختر په 2مه ورځ چې شیطانان وویشتل دا شپه هم سنت ده چې چیرې وکړي؟ په مینا کې وکړي. د لوی اختر په 3مه ورځ چې شیطانان وویشتل دا شپه هم مناسبه ده، سنت طریقه ده، مستحب ده چې په مینا کې وسی. خو که چا د 3مه شپه په مینا کې ونه کړل، په دا 2 شپو کې تلوار وکړي بس رالی نور شیطانان نه وویشتله، وایي مشکل نشته، پروا نه کوي. فمن تعجل، نو هر چا چې تلوار وکړي فی یومین په دا 2 ورځو کې فلا اسم علیه، نو پر ده باندې ګناه نشته. ومن تأخر، او که چا ورستوالی وکړي، پاته سو ځنډ وکړي، دا بل شپه هم 4مه شپه 3مه شپه هم په مینا کې وکړل، 4مه شپه نه، فلا اسم، نو هیڅ ګناه نشته علیه پر ده باندې. لمن اتقى، دغه چا لپاره چې د ګناه څخه ځان ساتي. اوس ځینې کسان به شاید په حجانو صاحبان کې د عادت لري، وایي د مینا شپه چې د سنت طریقه ده، ستړي سوي په خپله کوټه کې بس بلا د 2 شپې ښه بنډارونه کوي او ورسره بس خنداوي، مازې یو مسجد دغه حرم شریف ته ولاړ سي لمونځ په جماعت وکړي. دا شپه زما ورون درڅخه پاته نه سي، حتما یې کوي، او په دې نیت یې کوي چې زه پر دې لار باندې روانېږم، کېدای شي زما یو پل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پل سره برابر سي، او هغه سنت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ژوندی کوي، صحابه کرام را ژوندی کوي، په هغه سنت کې زه وشمېرل سمه، د هغه په پیروانو کې وشمېرل سمه، د سنت طریقې پر ژوندی کېدونکو انسانانو کې وشمېرل سمه. دا به زما او ستا او د نورو انسانانو د آخرت او د دنیا لپاره یو بهترینه موقع وي او یو بهترین چانس به وي او د ثواب کار به وي. ځینې کسان په دې کې غفلت کوي. واتقوا الله، او تاسو ویریږئ د الله رب العزت څخه. واعلموا، او پوسئ انکم بشک تاسو الیه د الله طرف ته تحشرون، ورجمع کیږي. الله رب العزت په هغه دنیا کې په آخرت کې زموږ او تاسو اجتماع او یو ځای کېدل او دغه اتفاق او اتحاد هم الله رب العزت د خپل رضا لپاره وګرځوي. الله رب العزت موږ او تاسو په جنت کې د الله د رضا سره سم جمع کړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله